السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بایاست. ګران دوستانو، زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. ګران دوستانو، نننۍ ویډیو مې دې باره کې دی چې څنګه کولی شو د خپل انټرنیټ مصرف کم کړو. که څنګه ملګرو ستاسو موبایل انټرنیټ زیات مصرفوي، نو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه یوه طریقه درته وښیم چې د اپلیکیشن په ذریعه باندې ستاسو موبایل انټرنیټ مصرف کمولی شي او ستاسو به ملګرو ډېر په درد وخوري دغه اپلیکیشن. نو ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو چې زمونږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو چې دا اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سور د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ ملګرو، او تاسو ته بیا په خوا کې د بیل آیکن راځي، د ګنګړي باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک در سره وکړئ چې زمونږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي، او ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. ملګرو چې تاسو ته به دغه یو اپلیکیشن ښکاري د نیټ ګورډ په نوم یو اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو طریقه به تاسو ته په ویډیو په اخر کې درته وښیم. پلی سټور کې نشته ملګرو، پلی سټور کې کار نه کوي. نو تاسو ته لومړی راځئ چې تاسو ته زه طریقه وښیم. نو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ، نو تاسو دلته ملګرو لاندې ښکاري کوم اپلیکیشن، تاسو ټول اپلیکیشن دلته راوړئ ملګرو. دلته چې تاسو هر یو اپلیکیشن غواړئ هغه پکې د هغه اپلیکیشن انټرنیټ بندولی شئ ملګرو. تاسو زه ښیم مثال په طور باندې چې غواړم فسبوک باندې ام بي بنده کړمه چې فسبوک کار ونه کړي، نو تاسو به که تاسو د وای فای له لارې نیټ خلاص کړی وای فای له لارې بندولی شئ، د ډاټا له لارې هم بندولی شئ ملګرو. نو ملګرو بېرته چې تاسو کله خلاصول غواړئ که نه، اوس ګوره اوس ملګرو خلاص شو او بېرته بندول یې وای فای له لارې بند شو او د ډاټا له لارې هم بند شو. نو ما ټول اپلیکیشن یې دلته بندې کړي دي، کوم چې زما ضرور کار کېده هغه مې خلاص کړي دي. او داسې ګیمونه دي ملګرو، تاسو ته ګیمونه هم ام بي خوري دغه شی، نور اپلیکیشن یې ټول باندې تاسو دغه نیټ بند کړئ. لکه تاسو ته اوس دلته زه ښیم چې په ګوره یوټیوب سټوډیو باندې هم نیټ خلاص دی، یوټیوب باندې هم نیټ خلاص دی ملګرو. نو تاسو ته زه ښیم چې زما یوټیوب کار کوي او که نه. نو راځم یوټیوب ته. کله مې چې یوټیوب اوپن کړ ملګرو، تاسو ملګرو لیدلی شئ چې زما یوټیوب ښه صحیح کار کوي، تاسو لیدلی شئ. نو زه بېرته راځم دغه اپلیکیشن ته، باندې دغه کې نیټ پکې بندوم. نو بېرته راځم یوټیوب ته، تاسو ته دلته ښکارېږي به اوس چې 100% دا کار کوي ملګرو. بخښنه سره ملګرو، کله چې په دغه کې نیټ بند کړه تاسو دا ښکاري دغه د ډاټا او د وای فای نشان ښکاري. کله چې نیټ بند کړه دلته تاسو ته پاس یو د اپ او د آن اپشن ښکاري، په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ دا چالان شو ملګرو. نو ستاسو نیټ به مصرف کم کړي ملګرو. تاسو کوم یو اپلیکیشن کړی وي په هغه اپلیکیشن باندې به ام بي بنده شي. زه اوس راځم یوټیوب ته چې کله رالم دلته زه ګوره تاسو ته ښیم زما نیټ به کار نه کوي، ګورئ تاسو لیدلی شئ. ګوره دلته ملګرو تاسو زه ویډیو هم راوړم، ویډیو هم کار نه کوي، یوټیوب بیخي کار نه کوي ملګرو. نو بیا راځم او دغه اپلیکیشن ته کله رالم دغه ته راسم ملګرو، تاسو ته فسبوک هم ښیم. فسبوک باندې هم انټرنیټ بندوم. کله چې تاسو بندول غواړئ که نه ډاټا باندې به کلیک وکړئ، ډاټا یې بندوئ. وای فای باندې بندول غواړئ وای فای باندې هم بندولی شئ. راباسئ زه اوس راځم فسبوک ته، تاسو ته فسبوک هم ښیم. راځم ویډیوګانو ته. دوستان تاسو لیدلی شئ چې زمونږ په فسبوک باندې ام بي مصرف
بند شو. فسبوک کار نه کوي، هېڅکله به هم کار نه کوي فسبوک. چې کله تاسو په فسبوک باندې غواړئ ستاسو په خوښه باندې به هر یو اپلیکیشن کار کوي. نو ملګرو دغه یو اپلیکیشن دی، تاسو غواړئ چې هر یو اپلیکیشن باندې نیټ بند کړئ، په هغه باندې بند لکه زه د ایډیټر باندې نیټ بندوم، دا ډاټا به تاسو بنده کړئ ملګرو. نو بیرته خلاصول غواړئ، بیا به دغه اپشن بیرته الاو کړئ، اپ کړئ ملګرو. نو ملګرو تاسو ته به زه د دې طریقه وښیم چې څنګه دغه ډاونلوډ کېږي. نو دوستانو دغه یو اپلیکیشن دی چې د نیټ ګارډ په نوم باندې دی. دغه یو په پلی سټور کې هر څومره چې تاسو سرچ وکړئ نه پیدا کېږي. نو تاسو به راشئ د ګوګل ته یا هم کروم براوزر ته به راشئ. دوستانو کله چې تاسو یلته د ګوګل سرچ ته راغئ، په دې سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ نیټ ګارډ. دا چې ملګرو ولیکه، بیا وروسته سره پی کې ولیکئ، پی کې دا به تاسو ملګرو سرچ کړئ. دغه ملګرو چې کله سرچ کړل نو لاندې به راسي، تاسو ته دلته پلی سټور راوړي، پلی سټور کې کار نه کوي. دلته تاسو ته ښکاري دغه یو اپشن ده ای پی کې کله ډاونلوډ کېږي، په دې باندې به تاسو کله چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښکاري ډاونلوډ ای پی کې، په دې باندې بیا کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته به یو لاندې یو اپشن راسي چې دلته ډاونلوډ بیا ای پی کې 2 MB هغه ده اپلیکیشن دی ملګرو. تاسو ته وایي چې په یو کروم انتخاب کړو. دلته ملګرو تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، تاسو ته به د دغه ډاونلوډ کېدو اپشن راسي. نو ملګرو تاسو ته دلته ښکاري اوکې. اوکې چې کله ووایئ تاسو دغه ډاونلوډینګ به شروع شي. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ چې زمونږ د هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ شو، تاسو لیدلی شئ دغه ملګرو را ډاونلوډ شو. نو ملګرو دغه و د انټرنیټ د کم مصرف کمولو طریقه. ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي نو ملګرو ویډیو سره لایک کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ چې هغوی هم فایده ځینې واخلي. تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم.